څه ګمان دې په ما وشو څه د نیت دی د پیسو لالچ خو هغه چاله ورکا پلار نیکه چې د چا کړی رضالت دی زه پښتون یم د پښتو په ننګ ولاړ یم زه پښتون یم د پښتو په ننګ ولاړ یم زیات او کم بیان ته دې کې ساجت دی طوطي خوري چوري پنجره کې بند دیوان وي باز نهر وي د لویی سر یې اوچت دی پیرنګیانو سره نشي زما سوله پښتنو ته د دې خیال د حقارت دی د ټوپی جمشید څوک چې ورته خیال کی دې بیان کې هر پښتون ته نصیحت زمونږ سره نورګل صاحب راغلی دی د میادم نه چې زمونږ نه خبر شو نو په شپه کې راله راغی چې د حجرې پروګرام دی د ویټي خیبر نو نورګل صاحب نه به په دې هکله باندې تپوسونه وکړو چې د دې ورځې او د دې شپې د دې حجرې په مناسبت باندې څو خبرې وکړي مانیروار صاحب زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو خپل ټیم قیمتي ټیم وویست او سوات کوټنۍ خوازخیره کوټنۍ کلي ته رالی او حجرې پروګرام تاسو منتقد کړ دلته ځکه چې موږ د ماشومان چې دي د حجرې پروګرام نه دوی نه دي خبر ځکه انټرنیټ زمانه ده په انټرنیټ خبرې کېږي حجره داسې یو شی دی چې دا د پخوانو خلکو یو رواج دستور دی چې په دې کې کومې خبرې کېږي بهر هغه دلته راشي په دې حجره کې خلک شعر کړي نو په دې کې یو بل نه خبر شي چې بهر څه شوي دي لاسرې شوي نو د هغه حجرې پروګرام چې دی دا مې ډېر لرې پاتې شوی دی نو دا تاسو موږ ته رانږدې کړه ستاسو موږ ډېر شکرګزار یو خاص کر آصف صاحب مانیروار صاحب ستاسو ډېر مشکور یو چې موږ انشاءالله دوباره پروګرام به په شین کې کوو کجیر خان پځې کې او دویم دی ٹائم چیک دپاره مونږ سره مرسته کړې ده मेरा क्यू मोबाइल E786 वीजीए कैमरा कैमकॉर्डर वीडियो प्लेयर और डुअल सिम के साथ कीमत में थोड़ा भरोसे में पूरा काम په میادم کې کوو خیبر لکه د پښتنو دا زموږ خپل کور دی دا داسې چینل دی چې دې ته موږ چینل نه وایو دې ته موږ خپل کور وایو نو خپل کور چې سړی خپل کور وایي نو هغې کې بیا چینل ته ضرورت نشته دا زموږ خپل کور دی خپل کور دی په خپل کور کې موږ هر څه ویلی شو نو په کار دی چې موږ ووایو تاسو ډېره مننه نورګل صاحب او اوس څنګ ته کې
مې د زړه سرور زار 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 تیرا خبر کله دنیا شوه ای شورور بابتونه یو ورځ مې په برخه کې جړا شوه په مخ مې زه اوښکې روده لار کې زما ستا جدا شوه د ګل نه ووته خوندونه ورځ مې په برخه کې جړا شوه